ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة أو كما قال. در رمضان مبارکه میاشت شروع ده. دې میاشت کې زموږ علما یو واقعه ذکر کوي چې د هغې تعلق د رمضان د میاشتې سره دی او د مسلمان دپاره د خیر او د برکت او د عبرت څه مسایل هم په د هغې په منځ کې شته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کشر لور حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا د مشهور قول په بنا باندې د هغې خادي نکاح د رمضان په میاشت کې شوې ده او بیا وفات هم د رمضان په میاشت کې شوې دی. نو څه د بعضې ضروري مسایلو د وجې نه هغه واقع درته ذکر کوم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر بیوی حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا د نبی علیہ السلام ټول اولاد تقریبا د هغې نه سوا د حضرت ابراهیم نه چې دا د نبی علیہ السلام بچیو کشر رکوټې او دا د حضرت ماریې رضی اللہ عنہا نه پیدا او باقی چې د نبی علیہ السلام څومره بچي دي که نارینه دي او که هغه زنانه دي اټول د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام مشر بیبي ده د هغې نه پیدا شوي دي. په ټولو کې کشر اولاد د نبی علیہ السلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ده او اختلاف شته دی خو راجح قول دا دی چې د نبی علیہ السلام د نبوت نه یو کال مخکې حضرت فاطمه رضی اللہ عنہا پیدا شوې ده. لا نبی علیہ السلام ته نبوت نو ملو شوې ده هغې نه یو کال مخکې. دا ماشومه او د پیغمبر علیہ السلام سره اصل دا فطري جذبه ده چې د کشر اولاد سره د انسان مینه لږه زیاتی. دا د انسان د هغه وس نه بار خبره. نو د دې هم د پیغمبر علیہ السلام سره مینه وه او د نبی علیہ السلام هم هغه غیر اختیاري محبت او مینه د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره زیاته وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نوم یې وله فاطمه ښودی او فتم په عربی لفظ کې دا پریکون ته وایي، بندېدلو ته وایي، پرې کېدلو ته وایي. او نبی علیہ السلام د دې متعلق فرمایي چې دا د جنتیانو د ښځو سرداره ده. نو علما وایي فتم معنا پرې کېدونکې بندېدونکې، نو فاطمه معنا د الله د غضب او د الله د عذاب او د جهنم د اور نه پرېد او د هغې نه بنده ده، د جهنم اور پې بند دی. نبی علیہ السلام به ورته ډېرې مینې او محبت نه زهرا وې. زهرا د ګل غوټۍ ته وایي، لکه اوس یو ماشوم لور ته بنده د ګل غوټۍ وایي، عربی کې ورته زهرا وایي. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک به ورته ډېرې مینې نه د ګل غوټۍ وې، زهرا. او بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ، په دویم کال د هجرت دا پیغله شوې وه، د 15 کاله و تقریبا.
نو عربو کې بدا دستورو اوس خدا رواج نشته هغې کې بدا دستورو چې جنې به پیغله شوه نو پلار یا مور به وله پخپله چې ته د ښه خاوند د نیک خاوند فکر کو او کالک بم زلمی شو بالغ بشو نو الک بم بیا پخپله یا د الک مور یا د الک پلار ځان لا د واده بندوبست کو دا ډېر زیات عمر چې د جنې عمر هم زیات شي او د الک عمر هم زیات شي او بېوادي دا د عربو رواج نو زمون خلک شرمیږي په شریعت کې دا هیڅ قسمه شرم نشته که یو سړي لور پیغله شي او دی یو نیک انسان ته ووایي چې د دې لور نکاح تا سره کوم یا د هلک پلار ته ووایي چې زما لور پیغله ده او دی نکاح ستا زوی سره کوم نو زمونږ پښتانه دا نه شي ویل ولې ځکه چې دا وروسته بیا پیغور ګرځي خلک ورته بیا پیغور کوي وایي ما له خو یې پخپله راکړې ما خو نه پولې پخپله راکړې دا د ګناه خبره ده ګورې دا پیغور زمونږ په وطن کې چې کم کېږي الک که جنې ته پیغور کوي یا د الک پلار یا مور جنې ته پیغور کوي چې ما خو نه وې غوښتې دا ډېره لویه ګناه ده ګناه کبیره ده ګورې د دې نه مسلمانانو وروڼو ځان ساتئ نو که دا ګناه مونږ خلکو نه کولې د پیغور دا ګناه نو یقین وکړه چې ډېرې جنکې او ډېر الکان به بې واده نو پاتې خو دغه د ګناه پیغور ته خلک ګوري نو څوک چاته نه شي ویلی چېره لور مې پیغله ده او دې تا ته په نکاح کوم ګنې د هر چا دا خوښی چې زما لور یا زما خور پیغله شي دا دې ولې بې واده ناستی که نیک او صالح انسان وي نو څوک دا نه غواړي چې د دې لور په کور کښېنو مو دا واده نه کړو نو به هر کیف چې فاطمه رضی الله تعالی عنها کله پیغله شوه د هجرت نه 2 کاله پس یعنی په 2م کال نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نکاح درخواست وکړه حالانکه ابوبکر صدیق د عمر نه زیات و د ډېرې زمانې و لیکن ما تاسو ته وایي چې عربو کې دا شی نو د نبي علیه السلام نه درخواست وکړه چې د الله رسوله که ته ما سره د فاطمې رضی الله عنها رشته جوړول غواړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ښکلی جواب ورکړه وایي ابوبکره چې څه د الله فیصلې هغې ته به ګورو دی ورته ونه ویل چې نه چې دې خفه نه شي او زه یم نو خیم ورته ونه کړل وایي چې څه د الله فیصلې د هغې انتظار به کوو پوه شو حضرت ابوبکر صدیق بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رشته وغوښتله عمر فاروق رضی الله عنه ته هم دقه لفظ ووی بیا حضرت علی رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اوسېده ته چې هجرت وکړو نو د پیغمبر علیه السلام سره علي اوسېده داسې لکه اولاد چې د پلار سره اوسېږي نو څوک وایي چې علي ته پخپله درخواست کړی او څوک وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې راوغوښت او ورته ووی چې که ستا خوښی زما لور فاطمه پیغله ده چې د هغې نکاح در سره وکړم هغه ډېر په خوشحالۍ دا درخواست قبول کړ او بیا د هغې نه پسې د حضرت فاطمې رضی الله عنها مخکې ذکر وکړ چې بچې که ستا خوښی نو زه په خپل خاندان کې د یو نیک هلک سره او د یو ښه هلک سره ستا نکاح کول غواړم چې هغه علي دی زما رتره زوی دی نو په فاطمې رضی الله عنها کې ډېره زیاته حیا وه هغې د غوږ ونه که چې یا ښه او یا نه چپ پاتې شو نو دا چپ کېدل د رضا دلیلي اوس هم زموږ شریعت کې دا قاعده او دا قانون دی چې څوک د جنۍ نه یا د هلک نه تپوس وکړي چې ستا نکاح د پلانکي سره کوم او دا هلک او جنۍ چپ پاتې شي بس دا رضا ده او دا چپوالی دا د هلک او د جنۍ رضا ده بس دا دې شوله که چې د هلک یا جنۍ ووایي چې ښه نو فاطمه رضی الله عنها خو حیاداره وه هغې نو غږ ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې هغه چپوالی د رضا او د خوشحالۍ دلیل وګڼه او د رمضان په میاشت کې اختلاف پکې شته خو مشهور قول دا دی د رمضان په میاشت کې په 2 هجري کې د حضرت علی رضی الله عنه سره د فاطمې رضی الله عنها نکاح وکړه د نکاح په وخت کې د نبی علیه السلام تپوس کوي وی تا سره څه شته څه سامان وی نه د الله رسوله ما سره خو هېڅ هم نشته لکه اوسېدله پیغمبر علیه السلام سره ماشوم لوی کړی نبی علیه السلام وی ولې اصغره دې څه کړه چې د بدر په جنګ کې تا ته په غنیمت کې میلاو شوې وه وی صیب حقه یو اصغره را سره نور هېڅ هم نشته وی ورشه هغه اصغره راوړه
هغه په حضرت عثمان رضی الله عنه خرڅ کړه په 450 روپے په شل کم 1500 او په هغې د حضرت فاطمه او د حضرت علی رضی الله عنهما د واده بندوبست سره انتظام وکړ. او بیا د واده لپاره د فاطمه رضی الله عنها جهیز سو. جهیز دې ته وایي چې پلار یا مور یا رونه د خپلې جینۍ له څه سامان وکړي، کالي ورله وکړي یا کټ پوزې ورله وکړي یا لوښي وله وکړي، هر څه چې وله کوي دې ته جهیز وایي. نو جهیز یې سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جهیز کې یو کټ ورکړ د بانس بازوګانې، د بانس یو کټ، 2 میچنې، ځکه جرندې خو وې نه او نه ماشینونه، نو خلکو به دانې په کور کې په میچنو وړکولې، نو 2 میچنې وي او 2 منګي وو، دا کولرې مولرې او دا قطې پطې خو وې نه، د اوبو لوښي منګې دی، 2 منګي او یو بالخ. بالخ هم د سرمنې بالخو او د مالوچو په ځای پکې دلنه د کجورو پاڼې د هغې نه ډک شوي، یو بالخ او یو مشک د اوبو دپاره. ځکه عموما زنانه به په هغه زمانه کې بار ته وتې پرده کې او اوبه به زنانه وروړی د چینې نه او یا د کوی نه، نو یو مشک، 2 منګي، یو د بانس د بازوګانو کټ او 2 میچنې او یو د سرمنې بالخ چې د مالوچو په ځای پکې د کجورې پاڼې د هغې نه ډک شوي، دا د حضرت فاطمه رضی الله عنها جهیز و چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار ورته کړ. او علي صاحب وله څه ورکړل، زغره خو یې خرڅه کړه، هغه سره یو د سرمنې یو درې وه، سرمن هغه ورته علي صاحب ورکړه، دغه یې د کور سامانو. او یو سیس چې و نو هغه یو څادر، یو زور څادر و، زور یمني څادر، عربی کې ورته برد وی، یو یمني زور څادر، دا ورته علي صاحب ورکړه. او یو د سرمنې یو تولی ورته وی، او که د سرمنې یو درې ورته وی، دا د علي رضی الله عنه د طرف نشو. او کورم نشتا، نو یو صحابي دی حضرت حارثه ابن نعمان رضی الله عنه، دا هغه ګڼ کورونه، نو چې کله مهاجرینو مدینې منورې ته هجرت وکړه، نو هغه یو کور د پیغمبر علیه السلام په مشوره باندې مهاجرینو ته حواله کړ. نو اوس چې د فاطمې رضی الله عنها واده کېږي نو کور نشته، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور په فکر کې چې د کور انتظام د کوم ځای نه وکړم. نو یو روایت کې راځي چې فاطمه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وویل چې دا بابا حارثه ته ووایه چې مونږ له یو کور راکړي. نبی علیه السلام مبارک وایي چې ما له حیا راځي ته نه شم غوښتی، مهاجرین له خو ته غوښتی شم، او ډېر کورونه زما په وینا مهاجرینو له ورکړل، خو بچې تا له ته نه شم غوښتی. د هغې نه حارثه رضی الله عنه خبر شوه، خبر هغه ته ورسېدله، وایي په خپله پیغمبر علیه السلام ته راغی، وایي د الله رسوله زه به ستا په وینا پردو خلکو له کورونه ورکوم او ستا لور له به نه ورکوم، زما ټول مال، زما ټول دولت او ټول ځمکې او ټول کورونه ستا را نیازبینې لور نه قربان. زما فلانکې کور ما حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وقف. هغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله شو. بیا د واده پروګرام نکاح خو پروژه کې شو د رمضان په میاشت، 2 میاشتې او 15 ورځې پس تقریبا بیا د واده انتظام وشو. ښه په واده کې څه دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لور د مټه ونیوله او د خاوند کور ته د هلک کور ته یې بوتلله او د برکت دعا یې ورته وکړه، ای بچې ما په خپل خاندان کې ستا دپاره ډېره ښکلې او مزېداره رشته خوښه کړې ده، الله یې درته مبارک کړي. دا د حضرت فاطمه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام کشره لور ده، او د حضرت علی رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام په غېږ کې لوی شوی دی او د نبی علیه السلام د تره زوی دی، د هغه واده دی. دغه جهیز او دغه سامان
اوس به مونږ راشو د خپل ودونو سامانونو ته به وګورو او د شریعت حکم ته به وګورو چې مونږ څومره پورې د شریعت پابندي کوو. ډېرې جنکې زمونږ د جهیز د لاسه په کور ناستې دي. داسې ده او که نه؟ د جهیز د لاسه خلک ډېر غټ غټ سامانونه غواړي او د هغې غریبې په وس کې دومره سامان ني، د پلار په وس کې سامان ني، د رور په وس کې سامان جهیز ني چې د خپلې جنۍ لو کړي، نو څوک یې غواړي. پلانکۍ جنۍ خو ډېره اشرافه ده او ډېره قرآن خانه ده او ملګزاره ده. یاره څه به ورسره سامان به ورسره راشي، نه ورسره کټ شته او نه ورسره پوزې شته او نه کالي او پترې شته او نه نور څه سامان شته، څه به ورسره راشي؟ داسې ده ورونو که نه؟ نو ډېرې جنکۍ د غریبۍ د وجې نه قسم دی حیاناکې جنکۍ، عزتمندې جنکۍ، منځګزار او قرآن خانې جنکۍ د سامان د لاسه چې د هغې غریبانانو په وس کې سامان نشته د نکاح د لاسه دغسې نیمګړې پاتې. ډېر هلکان د دغه ګمراهۍ د لاسه بې واده پاتې دي. ولې؟ په واده خو بلا پیسې لګي، بلا ډوډۍ به ورکوم، ډېر کالیګان کول غواړي. هلکه غریب کور کې وکړه چې څومره غواړي؟ نه، زه به د خپل ځان مطابق چې ته په سم ځای کې په دروند ځای کې واده کوم او د هغې دپاره خو د بلاو پیسو ضرورت دی، د بلاو کالو ضرورت دی او د بلاو ډوډۍ ضرورت دی. نو سی به چې شپېتو کالو ته ورسې او 50 شپېتو ورځو ته ورسېږي نو ایله په دغه باندې پوره شي د واده هغه خپل وخت او خپل ټایم پایلټ باندې هم دغسې تېر شي او ډېر هلکان هم په دې وجې د واده هم دغسې پاتې شي. ولې شریعت ته مونږ لرې یو او دې رواجونو ګورې مونږ برباد کړو. زما وروڼو را یاد وساتئ، مهر په هلک دی. مهر پېژنئ؟ هلک له چې څه شی ورکوي، یا وله کالي کوي، یا وله ځمکه ورکوي، یا وله کور ورکوي، دا په هلک دی. د هغه خوښه وه یا د هلک او د جنۍ د پلار چې په څه باندې رضا راله. خو دا خبره یاده وساتئ چې جهیز په هلک کور نه دی، جهیز په جنۍ کور دی. خو زمونږ په وطن کې غلط رواج څه دی؟ جنۍ کور هلک ته څه وایي؟ ها دا چل به کې چې دومره به کټونه کې، داسې ده که نه؟ دونه به کټونه کې، دونه به لوښي کې، پلانکۍ هغه د خرو کټ به کې، هغه کټ دا کټ به هم پکې کې او بل کالي به هم کې دومره او بیا د واده به دومره روجې را کې، غوښه به هم راوړئ. خرڅه دې پرته دا خو جهیز دی که دې په وس کې کېږي ولې وکړو، که دې په وس کې نه کېږي مه کوه. نو د خپلې لور جهیز او سامان په هغې کې دا د مهر نه زیاتي خبرې دي. مهر خو هغه په نکاح کې اچولی دی، 10 تولې کالي دي یا 15 تولې کالي دي یا 10,000 روپۍ دي یا 2,000 روپۍ دي یا کور دی هر څه چې دی هغه په مهر کې اچولی دی. نه دا به زما لور نه دا سامان کې، دا جهیز دی، دا به څه کې. یاد وساتئ جهیز د جنۍ د پلار حق دی. جهیز به د جنۍ پلار د پلار کوي، رور به یې وله کوي، دا پالک نشته. او زمونږ په وطن کې 3 منه بروج هم را لېږي، غوښه به هم ورسره را لېږي، بلکې ما دا هم اورېدلي دي، اورېدلي مې دي، بلکې راته پته ده چې د ماچسو ډبې هم ترې غوښتې دي. ماچسو ډبې پکې نشته، هغې پکې راوړم، نه هم راته پته ده. نو ماچسو ډبې دې پکې راونهړه. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، ظلم مه کوئ، ظلم نه نصیب کېږي. زمونږ د ظلمونو سزا خو مونږ الله دغه دې راکړه او راته یې راله کړه. دا زمونږ ظلمونه دي که نه؟ الله خو چا سره زیاتې نه کوي. دا مونږ ظلم شروع کړی دی. ډوډۍ خو د جنۍ پلار خپلو مېلمنو له ورکوي، د هلک مېلمنو له یې نه ورکوي. نو ته شرمېږې نه چې خپلو مېلمنو له د هلک له کور نه روجې غواړې ولې پخې؟ مېلمانه ستا دي او پالې یې په هغوی ته، غوښه د هغوی نه غواړې، ماچس او خشاک د هغوی نه غواړي، خشاک هم غواړي. روجې راوړه، غوښه راوړه او خشاک راوړه، ماچس راوړه، ولې زه پرې خپلو مېلمنو ډوډۍ ورکوم، ولې لور دې پرې خرڅه کړه. نور که خرڅون لفظ نه دی خو له ما په ذهن کې خو همدا خرڅېدل دي که نه؟ دا خو ستا خپل مېلمانه دي، مې راغواړه چې ډوډۍ نشي ورکولی. چې دې وس نه کېږي مه پخوه پرې، چې دې وس نه کېږي د بون کټ ورسره ولېږه، چې دې وس نه کېږي یو 2 دغه جرمني کاسې ورسره ولېږه. نو لور ستا ده، جهیز یې په تا کېږي او غواړې د هلک کور نه.
میلمانه ستا دي ډوډۍ پتا ده چې خپلو میلمنو له ورکړې نو هغه ډوډۍ هلک کور نه غواړې دا ټوله ګناه ده ګناه خفه کېږې مه ښه بیا بله مصیبت څه دی نیل او پټیاري له توره ورکه توره پېژنې ته نه پېژنې توره ورکه توره څه شی دی جي دا پټیاري خدمت کړی دی دا نه خدمت کړی دی نو هلک غریب چې راشي واده له یا پلار یې راشي نو لوټي کې لوټ رو باته 3000 روپۍ پټیاري له ورته رو باته 2000 روپۍ نه له ورته دا توره ده خدای خبر چې دا سپینه پکې دي دا خو توره شوه خو چې سپینه او خړه پکې لاسي رایې پکې هغه سپینه او خړه نه راولي چې وروڼو تاسو هم تپوس کوم دې بټیاري چې دارو چې دا دیګونه پاخه کړل دی هلک کور له پاخه کړل که جنۍ کور له جواب راکړې لغونه جنۍ کور له او نه که خدمت وکړه هلک کور یې وکړو که د جنۍ کور یې وکړو د جنۍ نو چې خدمت د جنۍ کور کوي نو توره هغه له څه غواړي د پښتو په رنګ وګورئ شریعت باندې خو زمونږ عمل داسې دی نه زما خدمت کې توره له بل نه غواړم بټیاري زما خدمت کې توره له بل نه غواړم دا قصبګر دي ښه ډېرې وله ورکړه چې ثواب دې شي د هغه نه وله 2000 غواړې په خپله 3000 ورکړه بټیاري قصبګر دی چې په عمر کې در باندې خادي راغلی ده نه قصبګر دی په عمر کې در باندې خادي راغلی ده ښه ډېرې وله ورکړه خو د خپل جیب نه نرشه وله ورکړه خو د دې جیب نه وله غواړې تورې مورې په شریعت کې نشته قصبګر له ښه ډېرې ورکړه او د جیب نه ورکړه بټیاري له ښه ډېرې ورکړه او د جیب نه وله ورکړه د بل نه وله ولې غواړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو حضرت علي صاحب ته دا نه دی چې ګورې دومره به کټونه کې دومره به اسمانونه کې او دومره به ورسره ځمکې کې دی نه دی ویلي او نه دا چې علي صاحب ډوډۍ به ورکوم دومره روجې راوړه او دومره غوښه راوړه ماچسو ډبې پرې سر له پاسه کېده او بیا چې راغلی دی چا به توره راوباسه الله نه توره شته او نه څه بل څه شته ښکلې ساده واده دی د هلک او د جنۍ او د جنتیانو د سردارې واده دی عامه بیبیم نه ده د جنتیانو د سردارې واده دی او د جنت سردار ته واده کېږي نه پکې تورې شته او نه پکې قصې شته او ښه مزېدار ښایسته ښکلې واده وشو نبي علیه السلام مبارک د خپله مټه ونیوله او خپله لورې د خاوند کور ته بوتله پروردګار دې داسې رواجونه شریعت مطابق زموږ په وطن کې راولي ته واده وارو خرچه نه کېږي ما له چا کارډ روډ را سره پروت دی را سره ناشنا کار دی ناشنا د هلک او د جنۍ فوټوان دي ته یوړه مې ویلې راوړم خو مې سیو فوټې بده غوندې ده نو ما وی که دا هسې چې ته بعضې وختې خلک تصویرونه وباسي هلک خو مې وکړ خو د جنۍ تصویر مې دا به چې تاسې چې د ډمانو یا د دغه به نو چې مې تپوس وکړې نه دا هغه جنۍ چې هلک ته ودېږي د هغوی تصویرونه او د سرو زرو په اوبو یې پې خط لیکلی دی د سرو زرو په اوبو لیکلی شوی خط سونې په هغه سوهاګه لکه څه چې د سرو زرو په اوبو نو تپوس مې وکړ مې دا لکه په دې کارونو خو بله لویه خرچه راغلې ده وایي په دې باندې 46,000 روپۍ صرف په کارونو خرچه راغلې ده 46,000 روپۍ دا د کارونو خرچه او د شپې چې هغه کم دمتوب پکې شو او د شپې پکې کم شرابونه وڅکلي شو نو پروردګار په انسان له سزا ورکوي الله داسې سزا ورکوي چې کلاشنکوف ته اوچلېد یو پکې مړ شو 14 پکې زخمیان مې زه اوس هغه کارونه دی وباسم د شپې ډمان او دمتوب او شرم او حیا خو دومره د خلکو نه ورځي چې مولیانو له هم دا کارونه دیږي یو مجلس کې علما ناستو زما د خویندې دا خبره وته یو ډېر لوی عالم دی هغه مناسب ما هم دا خطا لګېدل مولیان هغه واده له غواړي چې د شپې پکې شرابونه او ډمې ګډه او ویسیارونه خو پکې پرېږده او بیا پکې ډول ډبلي او سورناګانې دا زموږ خادې دي دا د یوې شپې سودا د یوې شپې دا دومره خواري دا یوې شپې له کېږي او واده به چې د په 14مه صدۍ کې دی انساني موږ هم په لوی قهر او په غم اخته یو د ترور د لور مې واده دی د ماما د زوی مې واده دی ښه نو څه چلو کړو د لاړه شه واده له ډوډۍ ته وخوره نه که نه دا به پکې د تنخاب جوړه راله راوړئ او دا به پکې د پلانکی جوړه راوړئ او دا به پلانکی لوپټه راوړئ نو چېته په شلم کندي کې به د رګ به وي چېته د توت ته به ټوړی ختلي لوړې خپلوان به وي نو 15 جوړې به تم کور ودانې لکې ولې د ښځو لا ډېره نخره ده یاره دا یوه جوړه خو چې مونږ د شپې په نکریزو به اچوو ښه نو دا بله دا نو څه کوې نو چې په نکریزو کې یوه جوړه نه چې خلک یې وویني نو هغه جوړه خو بیا څوک نه اچوي که نه
نو واده له به بیا بله جوړه، نو پکې هغه اختیار ته او که پتنګ هغې له به بلی ولې اختیار ته یې خدای خبره چې دا کم رواج او دا پکې بیا اومه ده او دا پکې هغه توبه مې وي توبه هلک بوځي هلک نو سیب په کرسی باندې کېني په کرسی او جینۍ هم ورسره کېنئ نو ګیر چاپېره دې د دنیا پردی پیغلې جینکۍ راتاو شي او څوک وله په ګوته نکریسي پورې کوي او څوک وله په غوږ پورې کوي او څوک وله په پوزه پورې کوي. یا مسلمانانو نو په دې قوم د خدای قهر نه راځي، په چا به راځي؟ جینۍ هم ناوې او هلک هم ناوې، هلکان هم ته ګیر چاپېره راتاو دي او جینکۍ هم ته ګیر چاپېره راتاو دي، په دې قوم به قهر نه راځي؟ وایه اوس زلزلې دي او زلزلې دي او زلزلې دي ما یو پاتې ده ابه د 8 نمبر نه تیزه راځي پاتې ده ولې دا چې کم پاتې بې غیرته خلک په کوڅو کې ګرځي او بازارونو کې ګرځي دا به خدای پرېږدي څه دا به م وایي دا پاتې کېدو والا خبره نه ده. نن هغه زلزله هلته کې راغله ته وخوله یو اونه به څوک قسم په خدای که څوک ولقوي یو اونه نشي رقولی او چې د الله قهر او غضب ان بطش ربک لشدید د الله قهر او غضب راغلی دنیا نه توجه کوله وشاورې په زرګونو خلک نن دغه لاندې پراته دي د چتونو لاندې پراته دي انتظام نشته چې دا خلک راوباسي زمونږ پرې زړه دردونه کوي زړه پرې درد کوي د مسلمان او په مسلمان خامخا زړه درد کوي خو دا به ورسره وایي چې الله بېځایه چاله عذاب نه ورکوي الله بېځایه قهر نه رالیږي. پخوا به ښځو رابوتله ته وایې زه نه یم خبر ښځو به رابوتله شمې به وې او ښځې به وې او ځلا به وې په کور کې دننه به وړې وکړه اوس هلک ته ګموګان واچوي او هلکان ورسره شي بویې دې ولته یې ګډوي هلکانو راګانې بوځي. ای پښتنو دا زمونږ پښتو او دا زمونږ د ایمان دی دا زمونږ غیرت چې په کوم طرف لاړو دا زمونږ ودونه دي که نه هلک بوځې ولته کې ګډوي او لاسونه ورته پړقوي هلکانو وراده دا هلکانو دا په کوم ځای کې راغله دا د اجراګانو وراده دا هلکانو اجراګان دي. خدای ته وګورئ هغه حیا ځان کې پیدا کې کومه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د علي صاحب حیا او زنانو له پکار چې دغه حیا ځان کې پیدا کې کومه حیا چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هیڅ نشته ساده واده قسم دی که په شریعت عمل وشو که یو هلک په هلکانو کې بې واده پاتې شي او که یو جینۍ پیغله شو دا بې واده پاتې شي خو په شریعت عمل نشته جینکۍ بې واده پاتې دي هلکان بې واده دي او لوی فساد او فتنه شروع الله دې حیا نصیب کړي. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرت علی رضی الله متواضع شو د شریعت دا مسله معلومه شو دې نه ډېرو نه چې خلک نکاح وکړي زمونږ خلک ورته کوېدن وایي دی یوه خوشحالي شو او د نکاح نه 6 میاشتې 5 میاشتې کال پس بیا واده وشي هغې بله خوشحاله شي لازمه نه چې کوېدن او نکاح دې په یو ځای شي نه د کوېدن او د نکاح یعنې د کوېدن د نکاح او د واده په منځ کې که فرق راشي د فاطمې رضی الله عنها د عایشې رضی الله عنها د ډېرو بیبیانو داسې شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سبا له د واده ورغی چې ورغی په فاطمې رضی الله عنها کې ډېره زیاته حیا وه انتهایي نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک سنګ ورننوت نو دا دې ته داسې پټ کړه یو بوټی حیا وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی سره کره شته اوبې راواغېست وی جي اوبې وله راوړې نبی علیه السلام مبارک دواړه خپله لور او زوم ځان ته مخامخ کېنول او په هغه اوبو باندې څه دم چف کړ او بیا هغه اوبه راواغېستې د علي صاحب په سینه باندې هم ورتوی کړې او د فاطمې رضی الله عنها په سینه باندې هم ورویشتلې وی بچې الله یې دله په خادی کې ډېر لوی خیر او ډېر برکت کړي او زمونږ د خلکو چې واده وشي نو پلار لور کله کالم نه دي دا دې په سبا له نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور کره ورغلی او د برکت دعاګانې ورته کړي د دواړو خشته او ښکلې مزېدار ژوند تېرېده او چې کله به د دواړو په منځ کې جګړه راغله او نبي علیه السلام به خبر شو نو پیغمبر علیه السلام به ورغی جوړوی هم وله وکړه یو ځل نبي علیه السلام ته چا علم وی د علي صاحب او د فاطمې رضی الله عنها منځ کې روانه راغلې وکړه وره شریعت دا قاعده اوس هم که یو سړی خبر شي نو فوراً دې ورکړي د دواړو منځ کې صلح او جوړ وکړي په کورونو کې د جګړې او د افغان او اختلاف او خامخا راځي په سنت به ته عمل کړي فوراً ورغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه کېناسته نو فاطمې رضی الله عنها ورته ګیله شروع کړه وی بابا وی ما ته دې داسې وایي بابا ما ته علي صاحب داسې وایي ما ته علي صاحب داسې وایي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی بچي د ښځې خو مې د خاوند مخکې داسې خبرې نه دي خوښې ستا خاوند ناست دی او ته د خاوند په مخکې د خاوند ګیلې ماته کې داسې خبرې خو مې نه دي خوښې دا یو ټکې یو حضرت او بیا صلح ولا وکړه او نبی علیہ السلام ته بهر راووت علي رضی الله عنه قسم وخوړ وی زما د قسم یې کړ دې نه پس ما د فاطمې سره جګړه وکړه یا مو سره اختلاف وکړ د پیغمبر علیہ السلام هغه خبره خوښه شوه چې نبی علیہ السلام زوم ته خبرې ونه کړې فاطمې رضی الله عنها ته غلطي وکړې بچي د خاوند په مخ کې خو مې دومره خبرې ستا نه دي خوښې د خاوند خو ډېر لوی حق دی او یو ځل نبی علیہ السلام راغی د فاطمې رضی الله عنها نه تپوس وکړ وی د تره زوی دې څه شو وی ما سره جګړه وکړه او خپه بار ووته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار ته ووت چا نه تپوس وکړ وی تاسو وګورئ چې علي کوم ځای دی یو صحابي ورته د الله رسوله جومات کې اوده دی چې نبی علیہ السلام څنګه راغی نو په خاورو د پاسه علي صاحب د دیوال سوري ته ودو اوده شو خوب ورغلی او خاورې پې د پاسه دی نبی علیہ السلام مبارک را پاسو او خاورې ته په خپل لاس مبارک سندلې وی قم ابا تراب قم ابا تراب ادرمندو اوریدونکو د هر قسم دیني کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صداعالدین اسلامي کیسټ MCD سینټر نشتر آباد برسته مدینہ مسجد ایست سکندر خیرا چوک پشاور شہر د حنیف اللہ اور قدرت اللہ دکان موبائل نمبر دے 0345 914 711 5 داسې دا وته نه کېنه ما کره ډوډۍ نشته ما کره رزق نشته چې تا کره ډوډۍ ولا ودوړلې ولې ډوډۍ را کره ولې دی ودوړه دا خلک ډوډۍ نه ودی دا خلک عزت نه حیا نه او د کور د جوړولو د نسل لپاره ودی کېنه چې لاړه نشي ته به جرګې نه نواتې که هغه یو مخکې وروستو شي بس جرګې نه نواتې جګړه جوړه شي نوبت اکثر دې ته ورسي چې د ښځې د خاوند منځ کې اکثر جداوالی مړه شي یعنې هغه د محبت او د مینې هغه کور برباد شي پښتون مسلمان پښتون د غیرت او د حیا نوم دی او اسلام هم د حیا او د غیرت نوم دی چې لور راله خاوند را سره جګړه وکړه خیر دی بچي خاوندان خلکو سره کوي جګړې ګن کنزل راته وکړل نو کنزل خو د ګناه لفظ دی خیر دی بچي کنزل یو ګناه د هغو شوه ستا پکې څه شو بابا تا پسې خبرې وکړئ تا ته کنزل وکړل وروره تا ته کنزل وکړل زمې په کنزلو څه یوړل نه بچی ګورې د ښځې لپاره یا کور او یا ګور دقه ښځه د مټه ونیسه او خاوند کړی بوزه بچی چې خپه راځي نو ما کره په دې درشل به نه راځي په خوشحالۍ به راځي بس او که په خفګان زما په درشل راځي د ما لور بنې په خوشحالۍ به راځي په خفګان به نه راځي تاسو نه تپوس کوم کور به چې د یو مسلمان نه ښځه د مسلمان سره روان شي چرې خاوند هم بعضې وخت ظلم کوي زیاتې کوي خو دلته کې پلار او ورور هم ده جینۍ سره او د خپلې خور او د لور سره ظلم او زیاتې شروع کړي نو کورونه دو مسلمانان روان شي دا جګړې د اختلافات دا خو د ښځې د خاوند خامخا راځي کوم کور به راځي چې په هغې کې به د ښځې او د خاوند اختلاف نه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله خبر شو نو یو منډې سره به ورغی د خپل زوم او د خپل خاوند په منځ کې به یې روغه جوړه وکړه او خپل لور ته به یې نصیحت وکړي یو ځل حضرت علی دی به میچن تاوله حضرت علی رضی الله عنه ته ورته ووی وی لاړه شه او بابا له دې غلامان چا رالیږلي دي او وینځي یو غلام مریت یې وغواړه دا راله چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نه تاسو بابا مې څه وی بار مېلمانه دی غوي سره ناس دا حیانا کا واپس لاړ نبی علیہ السلام مبارک کې کور ته نه وت عائشہ صدیقہ وته ال فاطمه راغله نظر نبی علیہ السلام ورکړ الله وی مونږ لاستو حضرت علی رضی الله عنه فرمای او دې کې نبی علیہ السلام مبارک رانه نه وت وی مونږ پاسې دوی چې کېره نه به پاسه وی زما او د فاطمه په میانس کې کېناست او خپل مبارک یې راوږده کړه وی د نبی علیہ السلام خپل ما د خېټې سره وجنګېدل وی تپوس کې چې فاطمه ولې راغلې وی خیر وی هغه حیاناک وغږونه وی ما ورته وی چې د الله رسول الله ما درلېږلی څه درلېږلی ما دې له درلېږلی وه چې دا میچن تاوی په خپلو لاسو نو په لاسونو کې غوټې پیدا شوي دا ځینې غوټې شوي او دا مشک د اوبو په خپله راوړي ځکه زه خو تا سره ناست یم یا د جهاد میدان ته ځم
خدمت کوم د جهاد د مجاهدینو تاسو، نو دا مشک یو بل وړي نو هغه پړې دې سینې ته اچولي، نو دا هغه پړي داغونه په دې سینې د پاسه پراته دي. او بل دا دی چې جارو په خپله وایي، نو اکثر جامې هم د خاورو د دوړو شي. او منکر صاحب یو طولۍ ده، هغه هم د سرمنې یو سرمن ده، نو د شپې په ما فاطمه سملو او دروازه بیا استه په هغې دانه معنا چوګیا پیچل. نو زه خبر دم چې تاسو له غلامان او میران راغلي دي، نو ما فاطمه له ولېږله چې دا ته به یو وینده یا یو غلام ورکړې، نو په دې به لږ اسانتیا راشي. میچن به ورسره ته وایي، اوبه هم به ولره وایي، د کور خدمت به ورسره کوي، جارو به وله وایي. اوس داسې لور چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې پناه محبت دی ورسره، قسم دی چې کله به پیغمبر علیه السلام په سفر ته او په خپلو خپلوانو به ګرځېده، نو اخر کې به فاطمې له ورغی، او چې د سفر نه به راغی نو لومبې به فاطمې رضي الله عنها کره ورته خپل کور ته به وروستو ته فاطمې رضي الله عنها کره مخکې ته دومره یې مینه او دومره محبت. او اصل په اولاد خلک خفه کېږي، نن چې دا مونږ څومره لالې مردارې کوو، خو دې بچو دی که نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي فاطمه بېشک وینځې شته او غلامان هم شته راغلي دي، لیکن د بدر یتیمانان ستانه زیات محتاج دي چې بدر کې کم خلک مړه وي د هغوی بچي پاتې دي، نو دغه وینځې او دا غلامان بچي هغې له ورکوم. او تا ته یو ښه شی ونښې د وینځې او د غلام نه یو ښه څیز بابا راته وښایه که نه، وایي چې کله سملې 33 کرته سبحان الله وایه، 33 کرته الحمدلله وایه، او 34 کرته الله اکبر وایا. دا تعالی د غلام او د خادم نه ډېر بهتر دی. اوس کله د غلام او خادم درکم په هغې به ته خوشحاله شي، ډېره به پرې خوشحاله شي چې کار روزګار کې درته اساني پیدا کېږي. خو چې دا کوم کلمات مې درته ووي دا دې ولوستل، د دې چې د قیامت پر ورځ الله کوم اجر او ثواب درکوي، د دې غلام او د وینځې نه به په هغې هلته ډېره زیاته خوشحاله شي. وایه اوس د آخرت خوشحالي دې خوښه ده او که د دنیا دې خوښه ده؟ وایي نه بابا د آخرت خوشحالي مې خوښه ده. ګوره نبی علیہ السلام مبارک دومره د انصاف پیغمبر، دومره انصاف دا، وی 33 کرته الحمد سبحان الله او 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایا، 100 کرته پوره شو. د مارونو دا خامخا وایه، دا هغه کلمات دي چې نبی علیہ السلام خپل مبارک نیازبینې لور ته ښودې. او یو روایت کې راځي چې کله مونځ کې د مانځه نه پس دا وایه، د مانځه نه پس 33 کرته سبحان الله یاد به مې که نه، او 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر، او یا 33 کرته الله اکبر خو یو ځل پکې لا اله الا الله دا ورسره وویلی شي، نو هم بهتره خبره ده. بس چپ شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیمار شو، دا اخري بیمارتیا چې کله د نبی علیہ السلام مبارک، نو فاطمه رضی الله عنها تپوس ته راغله. نو دغه وخت کې نبی علیہ السلام ډېر زیات په تکلیف کې، د بیمارۍ تکلیف. نو دا یوه کره بابا ای زما د بابا تکلیف او درد ده. نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی شو، وی فاطمه نن نه پس بری په بابا درد او تکلیف نه، دا اخري تکلیف دی. مطلب دا چې وفات کېده نبی علیہ السلام په دغه ورځ. نو چې کله نبی علیہ السلام د دې خفګان ته وکتل، ځان ته رانږدې کړه، نو غوږ کې ورته پټه خبره وکړه، نو دا په ژړا شو. نو بیا ورته اشاره وکړه، نو چې بیا رانږدې شوه، نو بیا ورته په غوږ کې بله پټه خبره وکړه، نو دا په خندا په خوشحاله شو. نو حضرت عایشې صدیقې رضي الله عنها دې تپوس وکړه، وایي زه خو ستا مور یم، میره مور یم، او زما در باندې د موروالی حق دی. هغه موروالی حق درته وړاندې کومه چې ما ته الې وایي چې نبي علیه السلام مبارک درته څه ووایي. یو ځل دې جړه بیا دې خنده. وایي د پیغمبر علیه السلام راز د هغه په ژوند کې نه فاش کړو. نو چې کله نبي علیه السلام مبارک وفات شو، بخاري شریف کې حدیث دی، نو بیا دې تپوس وکړه، وی ما ته شابه هغه الې وایه، وی اوس یې درته وایم. وی کله چې نبی علیہ السلام زه په لومبي ځل ځان ته رانږدې کړم، وی ما ته فاطمې په دې بیمارۍ کې زه مرم، ما ته الله تعالی داسې نښې او نښانې ښودلي دي چې زه به مرم. نو د پلار جدایي ډېره ګرانې ما له جړا راله او مې جنل. نو چې زما جړا ته وکتل، نو بیا ځان ته رانږدې کړم چې فاطمې جاړه زما په خاندان کې د ټولو نه لومبۍ به راسره ستا ملاقات کېږي. نو یې خوشحاله شو او مې خندل چې زه ټیک ته که لږه جدایي زما د پلار او زما په منځ کې راشي، و انشاءالله چې زر به ورپسې مړه شم، خپل پلار سره به میلاو شم. واقعي د نبي علیه السلام هغه پیژنګویي خدای پاک رښتونې کړه. د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شو، او چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار وفات شو، الله اکبر، چې دا څومره خفه وه
ځکه بے پناه محبت او مینه دومره خپوا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا. وی په ما داسې مصیبتونه رالل، داسې د مصیبتونو تور ګټان دا را باندې را پرېوتل. که دا د مصیبتونو دا تور ګټان په دې ورځو راوغورځېږي نو دا انور به ختم شي او دا ورځې به په شپو بدلې شي. او چې نبی علیه السلام مبارک دفن کاو نو دا بار ولاړه وه. دې د هغه چارو د بیلچو هغه اوازونه اورېدل. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وایي چې موږ نبی علیه السلام مبارک دفن کړ نو زما په اوږه باندې سسکور او بیلچې را روانو. نو فاطمې رضی الله عنها په لاره کې ولاړه وه. وایي کلکې د مټه ونیوم ودرېږه انسه بس وایي ودرېدم. وایي دې هم جړل. وایي ما هم جړل ځکه په نبي علیه السلام مبارک هم دفن کړ. وایي ما ته وایي تا له ډېر خوند درکړو چې ما په بابا دې خاوره اچولې، تا له حیا نه راتله چې ما پلار دې خاورو کې ښخاو. داسې جړل. افغان اصل دا اولاد په پلار باندې وي او بیا چې پلار د رسول الله مبارک په شان پلار او لور د حضرت فاطمه رضی الله عنها په شان دی، تا له حیا نه راتله، تا له خوند درکړو چې ما پلار باندې دې خاوره اچولې. غږ مې ونه کړ. شپږ میاشتې پس وفات شوه. او څنګه وفات شو؟ عجیبه مبارک انسان. یو خادمه وایي ما ته وایي چې ما له اوبه راکړه زه غسل کوم، بیماره وه. وایي ما وله اوبه راوړه ویې لمبل. بیا ما ته وایي چې د کټ په دې منځ کې د کوټې د کور په دې منځ کې راته بستره واچوه. وایي غسل یې وایي د کور په منځ کې مې ورته بستره واچوله. وایي راله په هغه بستره څملاسته او یې قبلې ته یې مخ کړی او یو لاس یې په دې وجود د پاسه خور کړ او بل لاس یې د دې غوږ لاندې کېښود او یې څملاسته او ساعت یې ووتل. داسې عجیبه بختور انسان. او دا نه باپرده و باحیا، دومره باحیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته خپل پلار مخ ته نه شو کتل. حالانکه صحابه فرمایي چې عائشه صدیق فاطمه رضی الله عنها لیدلې ده. وی د نبی علیہ السلام خبرې د پیغمبر علیہ السلام د خبرو په شان ته شال د ګرځېدو یې دغه په شان ته، ناست یې دغه په شان ته، ولاړه دغه په شان، ګرځېدل د نبی علیہ السلام په شان، شکل مبارک د نبی علیہ السلام په شان. نو چې کله دا وفات کېده نو د یو وصیت وکړ. یاره ډېره انتهایي باحیا او باپرده حیادار. وایي چې کله زه مړه شم او زما کټ وړی دا د جنازې دا ډولۍ نه، دا زمونږ د زنانو د پاسه چې د جنازې دا کوم شی پروت وي دا ډولۍ، دا د دې وصیت و. دا په حبشه کې یو بیبي لیدې وه حضرت زینب، هغې په حبشه کې دا لیدې وه. یاره وایي دا خو به ډېره بده وی ما ته خو دا ښه نه ښکاري چې ښځه په کټ کې پرته وي او د پاسه پې څادر پروت او جنازې وړي. هغې ورته وایي په حبشه کې ما داسې شی لیدلی نو دې وصیت وکړ. وایي ښه نو زما په جنازه به خامخا د کجورو څانګې ږدی او څادر به زما د وجود نه اوچت ږدی. دومره د خپل مړي حیا کوله. او یو روایت کې راځي چې کله د قیامت ورځ شي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه نو د غیبي اواز به وشي ای د محشر خلکو، د محشر خلکو مخونه بل طرف ته واړوئ. د نبي علیہ السلام کشره لور باحیا او باپرده فاطمه جنت ته داخلېږي. دا د هغې د حیا او د هغه پردې صله ده چې رب العالمین یې ورکوي. او په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره ده. دومره حیا او پرده تر ننه پورې د هغې د قبر پته نه لګي. څوک وایي د بقي په مقبره کې دفن ده، څوک وایي دار عقیل ورته وایي په دار عقیل کې دفن ده، او څوک وایي چې په خپل کور کې دا دفن شوې ده، خپل کور کې قبر دی هغې کې ښخه ده. په قبر کې اختلاف دی، دومره باپرده ښځه حضرت علي رضی الله عنه په خپله قبر ته ښکته کړې او د دې په جون حضرت علي رضی الله عنه بل واده نه دی کړی. یو ځل د ابوجهل خاندان سلا وکړو، موږ عادي صاحب له خپله لور ورکړو، مسلمانه شوې وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر شو، فوراً په منبر کېناست. بني مغیره د ابوجهل خاندانو وی هغوی دا اراده کړې ده چې علي لور ورکړي د فاطمې د پاسه. وی هېڅ چېرې داسې نه شي کېدی. ولې؟ ځکه چې زه یېرېږم، حدیث کې راځي چې هسې نه فاطمه په خپل دین کې په فتنه کې واقع نه شي. لکه د بنو خپل منځ کې خامخا جګړې راځي. نو چې جګړې راځي نو فاطمه ورته دا ونه وایي چې ته خو د ابوجهل لورې، د کافر لورې. نو چې هغه ته ووایي نو ممکن ده چې
بیا ورته هغه ښځه د فاطمې ته د پلار متعلق پیغور ورکړي، نو پلار خو یې پیغمبر یې مړې لانجه به جوړه شي، نو فاطمې نه به بن نه ګورئ چې را مړه شي. بیا د حدیث صاحب بل واده کوي، ولې د بنو یو بل سره جګړې او اکثر یو بل ته پلار یادوي. نو هسې نه فاطمې د خولې نه غوسه ونه ځي او ته بیا زما یاد نه کړي، نو د دې نه به لوی نقصان او فتنه به جوړه شي. فاطمه چې ده بزغة مني زمانه د غوښې یو ټوټه ده، ګورئ د غوښې ټوکړه ده. او من اغضبها فقد اغضبني، چې دا چا خفه کړه دا دې ټوله که چې دې په خپله خفه کړې. اولاد هم وله رب العالمین ښکلی اولاد ورکړه. درې زامن د فاطمې رضی الله عنها پیدا شوي، یو نوم حسن دی مشر دی، د بل نوم حسین او د بل نوم محسن دی په ماشوموالي کې مړه شوی دی. او دوی لونه یو زینب یو ام کلثوم، دا د هغې اولادو. او نن چې په دنیا کې څومره دا سیدان د نبي علیه السلام نسب خور دی، دا د حضرت حسن او د حضرت حسین اولاد دی په دنیا کې، چې څوم بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه اولاد دی. دا سادات چې ورته وایي، سید خاندان چې ورته وایي، دا د نبي علیه السلام اولاد دی، غور فاطمې رضی الله عنها په واسطه باندې. نو حیا او پرده پکې ډېره زیاته وه، او دا د حیا او د پردې فعله به رب العالمین د قیامت په ورځ ورکوي. د مارونو یو ټکې د ما یاد وساتئ چې الله د انسان په حیا ډېر خوشحالېږي، او الله د انسان په بې حیایي او بې پردګۍ پر ډېر زیات غوسه کېږي. یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د انسان هر قسمه ګناه به برداشت کړي په دنیا کې، که دې هره ګناه کوي برداشت به کړي، خو چې کله انسان کې بې حیایي راشي نو دا ګناه بلکل نشي برداشت کولی. دا چې څومره عذابونه او د الله قهرونه را روان دي، قسم دې دا ګورې زمون د بې حیایۍ نتیجه ده. الله دې مو حیا نصیب کړي. تاسو وګورئ زلزلې را خود الله قهر او غضب دی کړي، قهر او غضب نو څه ته وایي؟ زلزله راغله او د زلزلې نه پس چې خلک د کورونو نه بار ته راووتل، نو د پاسه پې ګلی او باران وشو، هلته پې زلزله راغله، دې خوا پې ګلی او باران وشو. دا د الله قهر او غضب نه دی. ته الله ښایي ګورئ مسلمانه ویښ شه، بیدار شه، د رمضان میاشت روانه ده، ما پکې راضي که او زما عبادت وکړه، ګورئ سم شه. او که نه سمېږي نو داسې م کولی شم چې د ځمکه به د لوجل قمر سره به بېغمه کوم. اوس که لږ غوندې زلزله را شي څه دې خیال دی؟ دا دنیا به رب العالمین را نه کړي که به نه، او څومره په سوونو زلزلې په هغه علاقه کې څومره روانې دي، بچ خبره نه ده. دومره کورونه ما ته مخکې ویلي کې لږ ټېلیفون وکړه، ما ته ویل چې داسې سکول غورځېدلی دی چې لږ 1500 ماشومان دا اوس هم د هغه چت لاندې پراته دي، د اوچتولو بندوبست نشي چې دا دې په کومه طریقه اوچت. یا تاسو بالاکوټ کې زمونږ بل یو د ملګرو څه چنده کړې وه، الله مو ډېر خوشحاله کړه چې چا پکې څه ورکړي. زمونږ حاجي صاحب دې ټول ملګري پکې وو، ته ما په خیال 1 لک څه د پاسه چنده غونډه شوې وه، او چې 1 ټرک سامان غونډ شوی و. هغه ممتاز علي امیر صاحب او هغه ټول ملګري ولېږل، هغوی لاړل او په خپل هغه سامان چې دی نو هلته په هغه خلکو تقسیم کړو، ورسېد هغه سامان. او بیا راته راغلي لیدې خو منلې خو په ټېلیفون راته وې، ما ته ویې چې سامانو دلته کمې نشته، دومره خلکو سامانونه او هر څه راولېږل چې د حد نه وتې، کمې د دې چې دا مړي راوباسو، د مړو د راوتو انتظام نشته. ولې؟ په غرونو کې دی، هلته یو غر کې کور دی، هلته بل غر کې 10 کوره دی، هلته بل غر کې 15 کوره دي، او ټول غورځېدلي دي. زموږ خلک غر ته ختل هم ګران دي، اکرینونه هم غرونو ته خېجول ګران دي. ایس پته تاسو اخباراتو کې ګورئ که نه، ماشومانو ته پته نه لګي چې مور مې څه شو پلار مې څه شو، چاته پته نه لګي چې ورور مې څه شو. ټول کلي روان دي، کلي دا پکې نه ښه چې دا 80 زره دي که 80 زره دي، خو هغه به دا به څو نه کوي. هغه غرونه چې هغې ته لا انسان رسېدلی نه دی، هغه مړي چې لا بالاکوټ ښار خو یې مکمل ختم دی. داسې کلي چې په هغې کې د لکونو آبادي ده، د 2 د 4 لکو آبادي ده، هغه مکمل ختم دي. چتونه لاندې پراته دي او خلک پې لاندې پراته دي، بویونه خېږي، حیوانات څاروي پکې مړه پراته دي، انسانان پکې مړه پراته دي، پته نه لګي چې څه شو. تاسو ته به نه وایي چې دلته کلی شته، موږ ته چې څونه پورې پته لګېدلې ده او څونه الله ته شوی دی، دا پته نه لګي چې دا یو وخت کې کلی و، نه به دال و کلی نه و. داسې دنیا خلک پکې مړه پراته دي او دروازې روازې په زرګونو مړي اوچتېږي او خلک ترې راوباسي. نو معلومه دغه ژوند دی د انسان، ګورې په دې ژوند مغاوره کېږي. هر وخت مرګ ته ځان تیار وساتئ. غټ غټ غرونه شلېدلي دي، غرونه غټې غټې لارې شلېدلې دي،
او لا موسمیات علاوی هم چې پته اوس هم نه لګي پرونم اخبار لیکلي دا دوه پټې دی یو بل سره په حرکت کې یو دوه پټې یو بل سره وجنګېدلې نو دا خو 7 سکیل کې زلزله وه یا هغه کېدي چې 8 سکیل نم ځای ته راشي دا که دغه 8 سکیل والا راغله نو وزر ته وبېغم مرګ نه څوک تقسیدي نه شي مرګ خو انسان دپاره یو وخت مقرر دی خو زم الله دې هغه مرګ نصیب کړي چې د نیک عمل او د ایمان سره چې الله د قهر او د غضب مرګ نه لکه د زلزلې د مرګ نه نبی علیہ السلام امان غوښتی دی د اکسیډنټ د مرګ نه نبی علیہ السلام امان غوښتی دی د اور د سوځېدو د مرګ نه نبی علیہ السلام امان غوښتی دی د دریاب د غرقېدو د مرګ نه نبی علیہ السلام امان غوښتی دی دا مرګونه د شهادت دي خدا د الله د قهر او د غضب مرګونه دي نو الله د قهر او د غضب د مرګونو نه محفوظ وساتي دا څه لازمه خبره نه دا زمونږ په خلکو کې غلطه مشوره چې زلزله راشي نو خامخا به قدمونه دی یا زلزله راشي نو خپې به ړقې دا پنسو القول هېڅ حدیث کې ذکر نشته ښه پنسو القول په یو کتاب کې نشته دا خپل ځان بچاو پکار دی که زلزله راشي نو سړي له پکار دی چې د کوټې نه بهر انګړ ته وځي یا په سفر کې دی نو دې ځان نرکوي نه چې هم دلته به ناست دی منظمه نه تعالی الله دماغ درکړي لاس او پښې درکړي دي دې کې شرم نه پکار دا ضرر د ځای نه ځان بچ کول دا اسلامي نښه ده دا سنت دي ځان به بچ کې پخپله نو که یو سړی ځان یو ډلې ته کي یو طرف ته کي دا څه بله خبره نه ښه خبره ده خو دا به منو چې زلزلې دا د قیامت د نزدېکت نښې دي نبي علیه السلام فرمایي چې څومره قیامت نږدې کېږي زلزلې به زیاتې راځي او دا به منو چې زلزله د الله رحمت نه دی دا د الله قهر او غضب دی نو موږ د الله نه دا سوال کوو خدای ته رجوع کې د رمضان مبارکه میاشت جراګانو کې فریادونو کې په دې زموږ امت ویښ نه شو په دې باندې زموږ ښځې د مارکېټونو نه منې نه شوې په دې زلزلوم زمونږ ښه زنانو د بې حیایۍ څادر ونه غورځولې په دې زلزلوم زمونږ خویندو پیغلو او میندو مارکېټونه پرې نه ښودل خدای دپاره کې دا د الله قهر او د الله غضب دی ګورئ دا قهر او غضب دلته لنډي کوتل په غرونو کې هم راوستی شي دا دلته د پړانګ غار په دې غرونو کې هم راوستی شي دا د کوات په دې غرونو کې هم الله راوستی شي او که داسې وشوه هېڅ پر نه لکه تاسو کوم ولیدل په لکونو بیا د الله قهر د دوه درې کسو مرګ نه هغه د لکونو مرګي هر وخت ځان مرګ ته تیار وساتئ او دا د رمضان مبارکه میاشت عبادتونه پکې وکړئ تراویح پکې وکړئ ختمونه پکې وکړئ ذکرونه پکې وکړئ توبې وباسئ د خپلو ګناهونو هم زنانه هم نارینه او دا دعا د الله نه کوئ چې پروردګاره د خپل قهر او د خپل غضب نه محفوظ وساتي نو دې زلزلې متاثرینو لپاره دعا غواړي دعا خو مو له وکړه کوو روژه په کومو اهمو څیزونو ماتېږي مختصر بیان نو روژه خو په خوراک ماتېږي په څښاک ماتېږي او په دغه باندې انسان خواهشاتو باندې پوره کولو باندې ماتېږي او نور هم ډېر څیزونه دي نو چې ستا په ذهن کې کومه خبرې نو هغه ماته ووایه چې په دې څیز ماتېږي که نه د هغې متعلق بیان به درته وکړو په سګرټ په څښلو باندې ماتېږي ما تېر ځل ویلي مو په څو سګرټ څکي نسوارو باندې ماتېږي ښه دا یاد ساتئ نسوار شونډه کې واچوئ په هغې خامخا ماتېږي د نسوار د رنګ د لارو سره خلط کېږي دا تېرېږي د انسان وجود ته د یو سړي په چا باندې قرض یې هغه سړی مړ شوی وي او دا قرض چا له ورکول پکار دي دا هغه وارثانو له ورکول پکار دي هغه سړي زوی له ورکړه که زوی نیمروسي له ورکړه پلار له ورکړه د هغه چې کوم وارثان دي هغې له ورکړه او که هېڅوک یې بلکل ني نو بیا چې جومات کې ولګوه ثواب یې هغه ته وبخه ثواب یې هغه ته وبخه او جومات کې ولګوه رانجو لګولو سره روژه بلکل نه ماتېږي نقلي لګولو سره نه په نقلي لګولو باندې روژه نه ماتېږي د سهار د مانځه نه پسو خلک اواز کوي چې مانځه جومات ته راشئ او خیر دی زموږ فقهاو دې زمانه کې دا اواز ښه ګڼل دی که یو سړی یو اواز وکړي چې الله مو بخه مانځه له راشئ نو څه بده خبره نه خو یاره یو مهرباني کوه سهار یو ځای کې یو کس اواز وکړو وی روژې ته پاو وخت پاتې دی بل که ورپسې اواز وکړو 10 منټه پاتې دي او چې ما ګلی ته وکتل نو 3 منټه پاتې دا لږه مهرباني کوئ د سارې بانګ جي پاوکم پکار دی پاوکم 2 منټه کم د بانګ ټیم یې خوړی د سبا ټیم د هغې نه مخکې دی او ډېر لوستلی جي پنځه ډېر لوستلی پاوکم بالکل نن سټیمو نن پاوکم نه پاوکم د خلا 10 منټه کم نن 10 منټه کم سباو
سبا نن 10 منټه کم، نن 10 منټه کم سبا، نو 10 منټه کم نه رستو کوي ما 10 منټه کم خلک باندې پورې انتظار کوي. نو خیر چې لومبي باندې ویل شي 10 منټه کم، نو بیا خلکو ته پته ولګي 10 منټه کم چې لومبي باندې ویل شي لکه ټیم ته لغونه ګوره او دغه زمون دغه کوي پابندي کوي. نو خیال ساتي نه باندې په 10 منټه کم ویل شي، په 10 منټه کم هم ته باندې ویل شي، نه 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 ته ته چې تبا راو کې بیا باندې ویل شي. نابینا روند امام پس مستقل منز خول نکو دیل زان اسی خلمون کتابون لیکی چی مستقل منز پس مکروح دی او که زان پورا پاک ساتلی شی، جامع پاک ساتلی شی، اکثر شاگردانی وی اگوی داغا ساتین بیا خیر دی او احتیاط پکار دی. یو سړی دی هغه چې ما چا سره جګړه وکړه، هغه کې ما ورته خراب کنځلې او بدر دویل، هغه نه پس ما روزه ماته کړه چې درې د دې روزې څه مطلب دی، نو تاسو د دې باره کې څه جواب راکړئ. نو که قصدا نیت کړی او روزه ماته کړی، نو اوس به هغه روزې قضا هم کې شپېته به سره نورې نیسي. کنځل نه بل توبه است او کنځل کنځل وکړي ګناه یو کو توبه ورسته او چې روزې نیت کړی رمضان روزه نو تبر هغه قضام کې او شپېته به سره نورې روزې نیسي. دوکه خصوصا دغه زلزلې والو لپاره پروردګاره دغه کوم مسلمانان چې په زلزلې کې شهیدان دي پروردګاره ته دا احد او د بدر شهدا سره مرګري کې رب العالمین چې کوم پکې زخمیان دي الله تعالی شفا ورکړي. رب العالمین د خپل قهر او د غضب ناغي مساته موږ هم دې ساتي. یا الله ټول مسلمانانو امت ټول مسلمانان د خپل قهرونو ساتي، د خپل غضبونو ساتي، الله د زلزلونو مساتي، الله د زلزلونو مساتي، الله د فتنونو مساتي، الله د مصیبتونو مساتي. یا رب العالمین خدای ستاسو به قدرت ته او ترې لوی زور او بادشاہ والله موږ ګناګار یو، زمون ګناهونه مونږ ته معاف کړي. یا الله زمون ګناهونه مونږ ته معاف کړي. پروردګار دې زلزلو وراته چې امداد کړی کله کړي د مال یا د بدن یا جامې یا بستر وغیرہ، الله دې اجر ور په دواړه جهان باندې ورکړي. دوی څوک مریضان الله تعالی شفا ورکړي. الله قرض